السلام علیکم ورحمت الله. په ننني ولاګ کې تاسو ته خپل کلی ښایست خیمه چې داسې ښایسته ښایست دی چې نه د نیوزیلینډ، اسټرالیا، نه د سویزرلینډ چې سویزرلینډ خپل ځان ته او خاص کر نیوزیلینډ ځان ته بادشاه وایي په ښایست کې. د هغې نه ډېر ښایسته زموږ کلی دی. راځئ چې دا ښایست باندې وګورم د خپل کلي. او دا د جون او جولای میاشت ده او په غرونو ښایسته وریځې داسې وریځې ته چې واوره وریږي او ټول اسمان کې وریځې خورې دي ښایسته ښایسته. او دا د جون جولای میاشت ده. په نورو ځایونو کې خلکو نه خولې ساسي، خو دلته موسم ډېر ښایسته او ډېر نارمل دی. ښایسته یخې هواګانې چلیږي. نو راځئ او دا ښایسته کلی په تاسو باندې ګورم، دا ګران کلی په تاسو باندې ګورم چې دا واقع دی په دیر سمرباغ کې چې د دې نوم دی غدی زموږ ګران کلی. راځئ دا لږې لږې ښایست باندې وګورم. شارټ ویډیو د دې لانګ ویډیو چې کوم دغه ما په یوټیوب کې اپلوډ کړل هغه تاسو زما په یوټیوب چینل باندې کتلی شئ. داسې ښایستې ورځې دي ته به وایې چې دا جنوري یا فروری ده. دونه ښایسته ګڼې ګڼې ګوري ګوري ورېځې دي زموږ په کلي کې. دا تاسو کتلی شئ. او دا ښایسته ښایسته تور غرونه او شنه غرونه او دا ښایسته لارې دا زموږ د کلي دي. سویزرلینډ کې تاسو وینئ هغې په شانتې دا دي. نو راځئ ملګرو او دا ویډیو را سره انجوای کوئ سره د تلاوته. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.